تعالوا إلى الخير يا مسلمون، تعالوا لننجح دنيا ودين، تعالوا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ډیرو راغلو مؤمنانو مسلمانانو، زمونږ مشرانو، علماء کرامو، ځوانانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډیر زیات خوشاله یم دې باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایي زمونږ ټول دین عبارت د ښېګړې نه دی، د خیرخواهۍ نه دی، د نصیحت نه دی، د بل دپاره د خیر غوښتلو نه دی. چې ځان دپاره کوم خیر غواړي، د بل دپاره د خیر غوښتلو نه دی. یو په هغې کې نصیحت لعامة المسلمین، د عامو مؤمنانو مسلمانانو دپاره خیر غوښتل. خیر یو عامه و جامعه کلمه ده چې د دنیا او د آخرت خوشحالینو ته شامله ده. نو دا چې زمونږ د دې ماشومانو، زمونږ د آینده چې دا نن ماشومان دي او دا د آینده حکمرانان دي، دا زمونږ مشران دي، دا زمونږ د جرګې، دا زمونږ د ټولنې، دا زمونږ د ملک وزیران او رئیسان دي. او د هغې د تربیې دپاره، د هغې د خیر غوښتلو دپاره، د هغې د نصیحت دپاره زمونږ استاسو په دې ځوانانو کې داسې یو احساس پیدا شوی دی. والله دا د خوشحالۍ مقام دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: طوبى لمن جعل الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. هغه خلکو دپاره، هغه ځوانانو دپاره خوشحالي او مبارکبادي ده چې هغوی په ټولنه کې مفتاح او کلي او چابي د خیر ګرځېدلې ده. څومره چې د خیر کارونه دي، که هغه مالي دي، که هغه بدني دي، که هغه نظري دي، که هغه علمي دي، چې هر څومره د خیر کارونه دي، مساعدات دي، کومکونه دي، د یو مسلمان د ورور سره د هغه لاسنیونه ده. یو بنده مؤمن مسلمان ته عامه پوهاوی دی، د هغې نصیحت دی. د دې دپاره الله یو مفتاح او چابي تاسو ګرځولی استئ. افرین او شابسې دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکي ده داسې خلکو ته. خو یا ویله لمن جعل الله مغلاقا للخیر مفتاحا للشر. په ټولنه کې داسې بدبخته، داسې نامراده، داسې نامرده انسانان هم شته دی چې هغه د دې ټولنې دپاره، د دې ماحول دپاره، د دې چاپېریال دپاره هغوی شرونه راکولاوي، هغوی نشې راوړي، هغوی تماشې راوړي، هغوی غلاګانې راوړي، هغوی غلط کلتور راوړي، هغوی تعصب راوړي، بدبیني راوړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي هلاک او تباه دې شي. موږ هم یو چې الله دې داسې خلک زموږ د ټولنې هلاک او تباه کړي. مؤمنانو مسلمانانو، دغه ځوانانو، ستاسو احساس ته سلام چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان الله لا يعجب الشاب ليس له صبوه. رب العالمین تعجب کوي، خوشحالیږي، راضي کېږي د داسې یو بنده، د داسې یو ځوان نه چې هغه کې بچاګانه خویونه نشته دی. هغه ځوان دی او هغه د یو رئیس او د هغه د یو وزیر او هغه د یو 80 کلنۍ فکر لري. هغه ځوان دی په 18 کلنۍ کې دی، په 20 کلنۍ کې دی، 15 کلنۍ کې دی. زړه یې څه او څه نه غواړي، د دنیا خواهشات. خو اما ده کې دا بچاګانه خوی نشته، ده کې د ماشومانو خوی نشته چې هغه د دې خپل عمر نه، د دې خپل ځوانۍ نه، د دې قوت نه چې الله ورکړی دی غلطه استفاده وکړي. نه، بلکې دا ځواني، دا فکر او عقل چې دا ځوان فکر دی، دا اخذ کوي، دا قبلول کوي، دا ځوان
دا د ټول ملت او د یو منطقي او د یو ټولنې ټول روح بدلولی شي او د خپل ذهنیت او د عقل او د شبابیت او د قوت علمي او بدني دا د دې ټولنې د دې مسلمانانو د بچو زمونږ د ټولو د دې ماحول هغه د خیرخواهۍ دپاره مصرفوي د خیرخواهۍ دپاره لګوي شپه ورځ مشورې کوي د مشرانو نه هغه مشوره اخلي هغوی په خپل عقل باندې اکتفا نه کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله تعالی فرمایي وشاورهم فی الامر لکه مخکې دکتور صاحب دا خبره وکړه چې موږ به هره خبره هر یو کار د خپلو مشرانو په وساطت او مشوره باندې کوو والله دا صحیح خبره ده پیغمبر چې پیغمبر دی هغه په ټولو انسانیت کې د هغه نه عاقل او هوښیار انسان نشته دی والله ته وشاورهم فی الامر نو زمام دې ته دا مشوره ده چې هیڅ یو خبره په ټولنه کې د خپلو مشرانو دا مجرب دي دوی باندې شپېته کاله او یا کاله اتیا کاله تروي او ترخي او خوږې شپې تېرې شوي دي د دې د تجاربو نه د دې د تجربو نه ښه استفاده وکړئ هغه استقبال کوي هغه واخلئ نو مؤمنانو مسلمانانو دغه انسان ته دغه ځوان ته ستاسو د ټولنې ته رب العالمین څه کوي هغه تعجب کوي او ځوانه واقعا د دا ځواني د الله دپاره مصرف کا د دې ټولنې دپاره مصرف کا د دې بچو د خیر او ښېګڼې دپاره مصرف کا د دې د آینده او د مستقبل د جوړنې دپاره مصرف کا ورنه داسې ورځ هم را روانه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 وعن شبابه فيما أبلاه داسې یو ورځ را روانه ده د حساب او د احتساب او د محاسبې چې زما استاده د زما د استاده د قوت او د ځوانۍ به الله پوښتنه کوي ځوانه تا ما 18 کلنۍ د 20 کلنۍ د 40 کلنۍ پورې یو قوت درکړو ذهني قوت دې لره حافظي قوت دې لره بدني قوت دې لره دا تا په څه کې مصرف کړی او نه دا خو یو جواب غواړي نو که یو ځوان راپاڅېږي چې الله ما د خلکو د خیرخواهۍ دپاره د خلکو د نصیحت دپاره د بچو د روزنې دپاره په دې منطقه کې د خیر ښېګڼې دپاره د خلکو د بې وزله خلکو د لاسنیولې دپاره مصرف کړی دا به څومره ښه جواب وي دا به څومره اعلی جواب وي نو باید دا ځواني او دا قوت لکه څنګه چې تاسو هوډ کړی دی اراده هم کړې ده عزم هم کړی دی چې دا به مونږ د الله د دین دپاره او د دې ټولنې د سلامتیا دپاره هغه مصرفوو په دې عزم او په دې اراده باندې هغه تر مرګه پورې پاتې شي هغه دا استقامت هغه د لاس نه هېڅکله ورنه کوي مونږ به عزم کوو مونږ به اراده کوو او رب العالمین باندې به زموږ او ستاسو توکل او اعتماد الله به زموږ او ستاسو په دې کړنه کې خیر او برکت واچوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ستاسو دا حالت دا زندگی او ځواني چې تاسو د الله د دین سره سمه استخداموئ او استعمالوئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ډېره سخته ورځ را روانه ده یو ډېره ګرمه ورځ را روانه ده هلته د عرش سوری لګېدلی دی د الله رب العالمین یو سوری لګېدلی دی نو په هغې کې ځان دپاره داسې کرسۍ تیاره کړه ځان دپاره ځای پکې ونیسه هغه په څه کېږي شاب نشأ فی عبادت الله د رب العالمین په طاعت او بندګۍ کې چې د یو بنده یو ځوان خپله ځواني هغه ختمه کړله او هغې مصرف کړله نو دغه انسان دا ځواني به د رب العالمین د عرش د سوري لاندې په هغه سوري باندې تبادله کړي نو زه تاسو ته انشاءالله د دې احادیثو او د آیاتونو د لارې نه اطمینان او ډاډ در کومه چې دا یو ښه عمل دی یو ښه فکر دی یو ښه سوچ دی خو اخلاص پکې مد نظر ونیسئ چې رب العالمین ستا د رضا دپاره کوو چې زمونږ آینده او دغه شانې زمونږ مستقبل د اخرت هغه په دې باندې هغه اعلی او بهتر شي نو رب العالمین هم په دې کار خیر کې او په دې ستاسو په دې عزم ارادو کې نور هم رب العالمین قوت او طاقت واچوه او رب العالمین هم زمونږ د دې ټولنې دپاره مفاتیح او کنجیانې او کلیګانې د خیر وګرځوه رب العالمین دې ستاسو په لاس باندې د دې مشرانو په لاس باندې د رب العالمین د فضل نه وروسته الله دې د دې ټول ماحول نه څومره چې فسادات او شرونه دي رب العالمین دې هغه بند کړي منع کړي الله دې موږ تاسو وساتي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین والسلام علیکم